دې کس یو نوی گیم رامنځته کړی چې ډیر جالب دی. خپله ګټه وټه یې هم له همدې لارې ده. یوه ګرده حلقه یې په کیبل کې اچولې. هر څوک که دا حلقه تر پایه پر سیم له ټچ کېدو پرته یوسي د 20 افغانیو ګټونکی کیږي. خو وایي 4 نوبته یې په 10 افغانۍ ټاکلي. دا گیم هغوی ښه ترسره کولی سي چې په خپل ځان باور ولري، ځواکمن وي او دقت وکړي. بیا ولاس دواړه ونه